قدرمنو دوستانو، نن بیا ستاسې په حضور کې موږ تشریف فرمایو، ستاسې حضور ته سلامونه وړاندې کوو. نن بیا د مفتي صاحب محترم یو ډېره ښایسته علاج د قرآني وظیفې راوړی دی. د ده په واسطه باندې مې زه هم ستاسو په شریک کړم، تر څو کوم هغه دوستان چې خصوصا طالب العلمان دي هغه غواړي چې زموږ ذهنونه تیز سي او زموږ سبق هیر نه سي، سبق مو په یاد وي، ذهنونه مو کمزوري نه سي. نو د هغو دپاره مفتي صاحب یو ډېره مجربه قرآني وظیفه راوړې ده چې عمل په وسي انشاءالله د ټول عمر لپاره بې ذهن تیز او نه به کمزوری کېږي. او یو بله وظیفه هم راوړې ده، د کوم چا نظر شي کمزوری وي، چشمې لګوي، نو د هغه دپاره هم یو وظیفه ده، د قرآني وظیفه ډېره مجربه انشاءالله. ما دا خپله هم تجربه په کړې ده، د نورو استادانو د خولې نه مې هم اورېدلې ده. د نظر دپاره ډېره یو مجربه او ډېره فایدهمنه وظیفه ده، هغه هم در سره شریکوو. نو راځئ د مفتي صاحب د خولې نه یې واورو. دوه یو مجربې وظیفې در ښایمه چې دا د قرآن عظیم الشان کې موجودې دي. نو تاسو تجربه ورباندې وکړئ انشاءالله العزیز چې ذهن به مو داسې تیز شي، داسې چې نه به تاسو نه هیره کېږي بیا او نه به تاسو سبق کې وروستو بیا راځئ تر مرګه پورې، تر څو پورې چې دی ژوندی وي د به چشمو ته بیا ضرورت پیدا نه شي. او چا چې په سترګو کې هر قسمه بیماري وي الله تعالی به د هغې نه په خپل امان کې وساتي. دغه ویډیو معززو د ثواب په نیت باندې د نورو ملګرو سره شیر کړئ. اول نمبر بعضې دوستان وایي چې زما ذهن کمزوری دی، سبق راته نه یادېږي، یا په کور کې راته کور والا د بازار نه سودا یاده کړي چې د ګیټ نه یعنې دروازې نه بهر وځمه نو ما نه هغه بیا هیر وي. زه کوم داسې عمل وکړمه چې زما ذهن تیز شي. دویم نمبر وظیفه هغه کسان چې د هغوی سترګو بیماری لري، یا یې نظر کمزوری وي، یا د چا نظرم نه وي کمزوری او سترګې بیماریم نه لري، خدای وایي چې تر مرګه پورې زه چشمو ته حاجتمند نشمه. نو قرآن عظیم الشان یو زبردسته نسخه ده. قرآن عظیم الشان کې د انسان دپاره د انسانیت چې څومره تکلیفونه دي انسان ته د هغې دپاره ورکې یو بهترین علاج پروت دی. دا نه چې قرآن عظیم الشان صرف مونږ او تاسو ته د آخرت خبرې کوي، لیکن قرآن عظیم الشان ته مونږ او تاسو په دنیا کې هم ډېر احتیاج لرو. ګوره د انسان د انسانیت د هر یو درد علاج پکې پروت دی. هغه کسان چې هغه وایي زما ذهن کمزوری دی، سبق راته نه یادېږي، ذهن مې ګډوډ سوچونه کوي، مونځ کې راته غلط سوچونه او فکرونه راځي، دا یو ډېر مجرب عمل دی، تاسو ورباندې تجربه وکئ. څوک چې د هر مون نه پس سورة انشراح، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك والى آخره، دغه صورت وکرتې ووایي. او سورة کوثر انا اعطیناک الکوثر، څوک چې د هر مونځ نه دغه صورت هم وکرتې وایي. نو تاسو تجربه ورباندې وکئ انشاءالله العزیز چې ذهن به مو داسې تیز شي، داسې چې نه به تاسو نه هیره کېږي بیا او نه به تاسو سبق کې وروستو بیا راځئ، سبق به هم درته یادېږي، هیره به هم درنه نه کېږي. دا یو داسې مجرب عمل، یو داسې مجربې وظیفې دي. دویم نمبر هغه وظیفه چې څوک وایي چې زما سترګې خرابې دي او ډېر وګرځېدم ډاکټرانو باندې علاج نه کېږي، یا مې سترګې همیشه دپاره روغې او جوړې وي، داسې وظیفه راته وښایه. نو قرآن عظیم الشان د هر علاج دپاره شفا دی. ګوره د سترګو دپاره فبصرک الیوم حدید، دغه آیت مبارکه د هر مانځه نه پس وپیرې څوک ووایي او په دغه مسواکه ګوته باندې چوف کی او دا بیا د سترګو باندې راکاږي، نو انشاءالله العزیز الله به د هر مرض نه په خپل امان کې وساتي. قدرمنو دوستانو، تاسو د مفتي صاحب محترم څخه د وظایف واورېدله. که چیرې هر مسلمان داسې مشکل ولري
یو څوک وایي زه د کور نه وځمه، په ذهن کې مې یو سودا وي چې د بازار نه به دا سودا راوړم او دغه دروازې نه وځم، بیا د ذهن نه مې وځي، یو شی مې په ذهن کې نه پاتې کېږي. نو دا وظیفه دې کوي، انشاءالله ډېره فایده به ورته وشي. او د نظر لپاره هم دا کوم آخرنی آیت کریمه چې مفتی صاحب بیان کړی دی دا هم انشاءالله ډېر فایده مند دی. د نظر لپاره همیشه عمل به وسي انشاءالله. د چشمو ته بیا ضرورت په ټول عمر پیدا کېږي. نو ملګرو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ، ملګرو سره شریک کړئ د ثواب په خاطر باندې.